بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو بچو، بیا سره مشي د نهم ټولګي د بیولوژي کتاب لومړی چپټر مونږ وایو. لومړی چپټر کې د هاضمې سیستم دویمه برخه وایو. مونږ دلته مونږ په تیر درس کې مونږ ویلي وو چې هاضمه څه شی دی، ایجیشن انجیشن دا ټول شیان مونږ ویلي وو. نن وایو چې نن بقای برخه وایو، دویم برخه وایو. دویم برخه مونږ بکل کیویټي یا مولت چې کوم هاضمه کیږي په هغې باندې بحث کوو. اول دا وایي چې هاضمې سیستم په دوه برخو ویشل شوی دی، یو الیمنټري کانال دی او بل چې کوم دي ډایجسټیو ګلینډز. ګلینډز څه شي دي؟ دیز آر ارګنز ویچ پروډیوس آر سیکریټ انزایمز. دا څه کار کوي؟ انزایمز یا هارمونز پیدا کوي. انزایمز هارمونز مخکې مونږ ویلي دي چې هغو څه دنده ده، په هاضمه کې مرسته کوي. د هاضمې سیستم چې کوم دی په څو ارګنز باندې ویشل شوی دی، هغه موږ دلته ګورو. هغه ماوت اینډ بکل کیویټي، بیا ایزوفیګس دی، بیا سټامک ده، سمال انټسټاین اینډ لارج انټسټاین، وړې کولمې او غټې کولمې شولې. بکل کیویټي څه؟ بکل کیویټي لیټن کلمه ده، لیټن لغات دی، د بکه نه وتلی دی. بکه معنی کیږي غمبوري. نو ماوت یا بکل کیویټي چې کومه ده، اول موږ دغه برخه وایو، بیا به ایزوفیګس، سټامک، بیا تاسې یو مخکې پې ځو. بکل کیویټي چې کومه ده، د شونډو نه شروع کیږي تر اپیګلاټس پورې، د ژبۍ پورې، وړکۍ ژبۍ ورته وایي، تر هغې پورې ځي. د هغه په دې کې چې کومه هاضمه کیږي هغه موږ اوس وایو. ډایجیشن ان ماوت، په خوله کې څه شي راځي؟ ژبه راځي، غاښونه راځي او اپیګلاټس راځي. دا درې. اول موږ ژبه وایو. ژبه په خوله کې پرته ده، دا یو ارګن دی چې د څه دنده ده، د څو کارونه ترسره کوي. اول کار یې دغه دی چې موږ ته د ډوډۍ خوند معلوموي. څو خوندونه معلوموي؟ 4 خوندونه معلوموي. ګورئ، سویټ، سالټي، ساور، بیټر، دا 4 خونده معلوموي: خوږ، مالګین، تروش او تریخ. دې نه علاوه ژبه بل څه کار کوي؟ ژبه باندې موږ خبرې کوو. اټ هیلپس ان سپیکینګ، خبرې کوو. دریم یې څه کار دی؟ دا انجیشن، ډوډۍ چې کومه ده رانسي هلته نه او په ژولو کې مرسته کوي. کله یو خوا تړی، کله بل خوا تړی د غاښونو والا. بل څه کار کوي چې هغه کې د لیاړې چې کوم په خوله کې دي، سلایوا لیاړې ته وایي، هغې سره مکس کوي. نو ژبه په خوله کې پرته ده، په دې کې ټیسټ بډز دي. ټیسټ بډز څه کار کوي؟ د ډوډۍ خوند معلوموي. دې نه علاوه ژبه دا کار کوي چې ډوډۍ مخکې شاته په خوله کې وړي راوړي، یو خوا بل خوا ته اړوي پکې، او دې سره بل دا کار کوي چې د سلایوا سره ډوډۍ مکس کوي او موږ سره په خبرو کې هم مرسته کوي. بیا راځو موږ غاښونو ته. ټیت چې کوم دي، ټیت د غاښونو د ټوت جمع ده. یو عاقل بالغ انسان چې کوم وي هغه موږ 25 کلن ته وایو، ځکه ایلټ هیومن همیشه 25 کلن ته وایي. تر هغه ځکه چې 25 کلن په دې موږ باډي ګروت کېږي، په هغې نه پسې موږ ګروت سټاپ شي، غټېږو نه، فقط موږ چاغېدلی شو چې هغه وازې زیاتېږي، تا قد و قامت نور په ځي باندې ودرېږي. یو عاقل بالغ چې کوم دی په هره جا کې لاندې یا پاس چې کومې جبړې دي، یا جاز ورته وایي موږ که نه، هغې ته په هر یو کې 14 غاښونه دي. او یو عاقل بالغ انسان په ژوند کې غاښونه 2 ځله راځي. یو د وړوکوالي غاښونه چې د میلک ټیت وایي، د شیدو غاښونه ورته وایي، او بل چې کوم دي پرمننټ ټیت چې هغه بیا وروسته راځي. میلک غاښونه چې کوم دي د 15-16 کلنۍ تر 10 کلنۍ پورې وغورځېږي، او بیرته بیا چې کوم دي نور چې بیا پرمننټ غاښونه تر بوډاتوب پورې هغه وي راسره. غاښونه چې کوم دي، ټایپس اف ټیت چې کوم دي، ټایپس یې څو دي، هغه موږ په دې فارمولا باندې کوو: 2 1 2 3. 2 1 2 3 یعنی اوس یې ګورئ دلته په رسم ته راشئ، په دې فارمولا باندې دي غاښونه، که لاندې ګورئ یا که پاس ورته وګورئ. اول 2 غاښونه چې کوم دي 1 2 دا یو شی دي، بیا دی 2 بیا 1 دغه چې کوم دی د نیخ وایو مونږ، دا غاښ دي لاندې باندې ټول یو شی دي. پاس یې ګورئ دلته هم ګورئ دا یو شی شول. بیا انسیزر دي، دا بل چې کوم دی دغه غاړه کیناین راغلل، دغه یو لاندې یو پاس دی. بیا پریمولر دي 2 یو 2، بیا چې کوم دي دغه مولرز دي. دا د موږ د غاښونو فارمولا ده. 14 غاښونه دي، 14 پاس 14 لاندې، په 2 1 2 3 په دې فارمولا باندې مونږ کوو. دغه 2 انسیزر دي، بیا یو کیناین دی، بیا 2 پریمولر او بیا 3 مولرز دي. بیا سټرکچر چې کوم دی، غاښ 2 برخې لري. یو یې اپر پارټ دی،
اپر پارت چې کوم موږ ته ایکسپوز چې موږ ته ښکاري دغه چې کوم برخه ده دې ته کراون وایي او یو چې کوم دی لاندې چې په د غوښه کې پټه برخه ده په غوښه کې هغې ته موږ روټ وایو ته چې ته وایو غاښ دوه برخې لري یوه پاسته چې کوم ایکسپوز ښکاره برخه ده هغې ته کراون وایي او یو لاندې چې په غوښه کې پټ دی هغې ته روټس وایي هغه چې کوم دی غاښ یې تشي نه جوړ دی یو میټیریل نه جوړ دی لکه هډوکی داسې کلک میټیریل دی چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو ډنټاین څه شی ډنټاین غاښونو چې کوم ډاکټران یې هغو ته هم ډنټیسټ وایي هغه هم د ډنټاین نه وتل شوی دی هغه ټکی بیا یو ځل د غاښ کار څه دی فنکشن یې څه دی د غاښ چې کوم پرایمري لومړی دنده چې کومه د پرایمري فنکشن لومړی دنده هغه د ټو ګریب اینډ هولډ د فود ان ماوت راوینځي د ډوډۍ رانیول او په خوله کې ساتل څه کاری دی ټو ګریب اینډ هولډ راونیسي او ویې ساتي په خوله کې دې لوی دنده چې کومه ده هغه تشه د ګراینډینګ معنا وړول پسته کول د غاښونو لومړی دنده دغه د چې ډوډۍ راونڅي په خوله کې کلکه ونیسي او ویساتي په خوله کې دویمه دنده دغه ده چې ډوډۍ معده کې پسته یې کړي ولې معده کې ولې پسته کې وړکۍ برخو ته ځکه چې که دغه کلکه ډوډۍ چې کومه دغسې لاړه شي اول ایزوفیګس چې کومه مرۍ ده هغه خرابوي پاینه پس معدې ته ورشي معده هم ځکه چې پسته غوښه ده ټول هغه خرابوي نو دې په خاطر چې کوم دی غاښونه چې کوم دي ډوډۍ معده کوي راته چې ښه معده کړه بیا ننه لیږي ایزوفیګس د لارې تشته معدې ته چې هلته کوم هضمې دپاره په اسانۍ سره جوړه شي دې نه علاوه یعنې غټه دنده چې کومه ده د هغه والا د غاښونو هغه ډوډۍ معده کول دي دې سره دا کار هم کوي دغه غاښونه ژبه چې کوم دي په ګډه ډوډۍ د غاښ د سلایوا سره مکس کولو کې هم مرسته کوي خوله چې کومه ده په تش کې خلاصېږي مسکولر ټیوب کال ایزوفیګس خلاصېږي ښه اوس اول دې نه پس مخکې ښه یو ځل بیا لږ تکرار کړو غاښونه چې کوم دي موږ غاښونه وویل چې غاښونه په خوله کې پراته دي په ژوند کې 2 ځله راځي میلک ټیت او چې کوم دي بیا پرمننټ دي بیا چې کوم ټایپس چې کوم دي د غاښونو 4 قسمه دي چې هغه موږ په 2 1 2 3 فارمولا باندې کوو انسیزر کناین پریمولر ان مولر چې کوم دي سټرکچر یې 2 برخې دي یو اپر ایکسپوز پارت چې هغه ته کراون وایي یو لاندې پټ برخه چې کومه ده هغې ته روټ وایي او کوم میټیریل نه چې جوړه ده لکه هډوکی بوني لایک دی هغې ته ډنټاین وایي که دندې تشه دی ډوډۍ میده کول او د سلایوا سره مکس کول بیا راځو اپیګلاټس ته دا مهم شی دی دغه لږ زده کړو دلته د ژبې چې کوم دي څه کار دی دلته که موږ ګورو د موږ سره خوله ده چې کله دلته نه ډوډۍ راغله خولې د لارې دغسې راځي دلته ګوري دغه چې ټریکیا ده په کومه کې چې ساز اکسیجن ځي سږو ته او دا شاته چې کوم دغه ایزوفیګس دی چې کله دلته خولې نه ډوډۍ دغسې راځي امکان دی چې دلته ټریکیا ته وغورځېږي چې ټریکیا ته وغورځېدله د موږ ساه بنده شوله موږ مړه کېږو نو دلته چې کوم دغه ژبۍ ده اپیګلاټس ګوري ښکاري اپیګلاټس څه کار کوي چې کله داسې ډوډۍ راغله د پې راشي داسې بنده کړي دغه دې لاره بنده کړي ویډیو کې تاسې ډېره کلیر بیا کتلی شي دغه بنده کړي او ډوډۍ چې کومه ده شاته یې وولي دلته ایزوفیګس ته وولي په ایزوفیګس کې څه وشي لاندې معدې ته راشي تین وال لایک کارټیلیجز کارټیلیج غونده کې کارټیلیج یا پستو کې پاستاډو کې چې هغې کوم سټرکچر دی ویچ کور دی ګلاټس کور کوي preventing the entrance of food and drink into the larynx ته لیا ټریک یوې ساده ژبه کې لرینکس موږ په تنفس سیستم کې بیا زده کوو چې لرینکس څه کار کوي څه شی دی نو دا څه کار کوي د لرینکس ته یا ټریکیا ته چې کومه د موږ خواړه یا اوبه چې کومې دي چې هغه داخله نه شي هغه یې سره ویځنئ بیا ګورو یو ځل اپیګلاټس څه کار کوي د ژبۍ چې کومه ده چې کومه ډوډۍ د خولې نه راځي هغه چې دلته د ساه مرۍ ته لاړه نه شي ټریکیا ته هغه پس پرې راشي بندې کړي ډوډۍ او اوبه وغیره هغه شاته ایزوفیګس ته لیږي چې ایزوفیګس یې لاندې معدې ته ورسوي دا موږ شو درس خدای وکړي چې کوم ستونزه پکې نه وي ایزوفیګس باندې هم لږ ځان پوه کړو 22 to 25 سانتي میټر لانګ ټیوب دی کوم چې د خولې شروع کېږي تر معدې پورې دې څه دنده ده دا ډوډۍ چې کومه ده د خولې نه معدې ته رسوي دغه د ایزوفیګس دې ځینې راوړي تر معدې پورې بله کومه دنده نشته دې چې کوم د مسل حرکت هغې ته پیریسټالیسیس وایي د ایزوفیګس چې کوم د مسل حرکت هغې ته پیریسټالیسیس وایي مننه